زه یقیني دا خبره کوم ما به تاسو ته بس خبرې کړې خو ماته مناسب نه ښکاري دا بعض خبرې کول او د عبادت ذکر کول دا ماته مناسب نه ښکاري ما تاسو ته بس خبرې ذکر کړې دا غیر تجربي خبرې خو ماته مناسب نه ښکاري کله نه کله بیا شیطان بیا انسان ته ځان داسې غټ ښکاره کوي ته هم څه وکړي او موږ کمزوري انګار بندګان یو د الله دې باندې یقین وساته مضبوط او د شپې راپاسه د سهار منځ ته نږدې او الله ته خپله مسله بیان کړه بیا ګورې چې الله یې د حل کوي که نه ښه خبرو ډېرې یو خبرې نه مې تعجب و زموږ یو ملګری دی عالم دی عربی دی هغه یو مجموعه ده په هغې کې د علمي مسایل او بحث مباحثې او دا کیسې پکې روانې هغه په هغې کې دا خبره وکړه ډېره ناشنا لکه حدیث کې دا دی چې تاسو دعا غواړئ نو یقین به ساتئ چې دعا به در الله قبلې دویم ستومانه کېږي به نه چېرې ما دعاګانې ورته قبول نه شو ما ورته قبول نه شو او پرېږدي نه موږ څه چل کوو موږ څه یو پیر تکړه سړی دوه درې پیرې بیا په مولوي صاحب پسې ګرځي نه قبلېږي هغه ملګري عربی دی ډېر تکړه علیم او زموږ نه یو موږ چې کله سبق وکړو نو هغه زموږ نه یو دوه مستوه هغه دا خبره ذکر کړه په مجموعه کې وایي 9 کالونه مې الله ته یو سوال کوو نه قبول څوم تعجب کوه چې د خبرې سره ژوندی کړه ټولو ملګرو په دې خبره ډېر یو دغه وکړو هر یو ورته دعاګانې کولې چې دا ورته یو ناشنا طرف ته زموږ توجه راکړه نو د الله شکر ادا کوو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې د الله شکر مې ادا کوو بل تاسو ته مې په کې یو نصیحت درکوو وایي 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتو نه دی څو کاله 9 کاله مې وایي د الله نه مسلسل دغه سوال کوو څه ضرورت مو حاجت خپل ونه وي څه حاجت مو 9 کاله وایي هغه کریم رب راله 9 کاله بعد راکړو نو یو ملګري ورته وایي کریم رب دله درکړو خو کریم رب د لوی امتحان راوستو چې 9 کاله ته لګیا ایمان پورې خبرې موږ خو د کمزوري ایمانونو والا خلک یو موږ بس یو کار بس یو عمل بس یو دعا بس او ذکر بس یو د الله یادول بس یو سړی 9 کاله الله ته دې سلفو د تاریخ رواله موږ ته پکې واقعي معلوم یو څو کاله لګي خو دا زه تاته یو واقعه مې بیان کړې چې ما په خپله ولیده ما ته پته دا کثرت معلوم دی چا چې دا خبر او که زه دا سوال تاسو نه وکړم کوم چې دلته ناست او کوم چې را بیان اوري او اینې چې ته ماته یو مسله خپله یاده کړه چې تا پکې ډېر زیات الله ته سوال چې هغه څومره دی هغه ډېر زیات چې دی کړی ابته به یي ابتې والا پکې څوک شته ابته سوال ما ورته الله ته نه کوو ابته ما ورته دعاګانې نه غواړو بیا دا یاره چې قبوله نه شوه یاره چې قبوله نه شوه زه حیران شوم دا هغه ملګري دي ایمان ته او جذبې ته او بیا خوش سبحان الله دا مؤمن څه عجیبه یي شکر ادا کولو لپاره دا خبره کوي د الله شکر دی یا رب لک الحمد 9 کاله مې د الله نه یو شی غوښتونه نه راکړو او موږ خو نه موږ خو څوک یو موږ خو ټکه او پړکه چې بس اوس یې وغواړو او بس کار وشي ډېر اوچت خلک یو ډېر اوچت بندګان یو د الله چې اوس دعا وغواړو رو جماعت کې چې د ماښام منځه نه باید کار څه شي که ډېر لیټ شي چې د ماښام نه باید شي او که ونه شي نو بس بیا ګرځي په ملا پسې یاره مولوي صاحب دعاګانې نه قبلېږي یاره زموږ داسې شی لکه په ځان پوره یقین دی 100% چې زه خو برابر یم خو دا دعا ولې نه قبلېږي لکه چېرته دې ته سوچ نه دی کړی چې دا دعاګانې خو الله قبلوي ده خو الله لوز کړی ده او الله رښتینی دی په خپل لوز کې خو چل به په ما کې څه چل دی چېرته دې ته سوچ نه کوي چې راشه زه خپل ځان وګورم چې ما له څه چل دی چې زما دعاګانې نه قبلېږي نه دی 100% یقین دی چې زه خو برابر یم زه ما له څه چل زه خو برابر یم خو چې الله یې ولې نه قبلوي دا اوس د مولوي صاحب نه تپوس نو د شپې دعاګانې راپاسه ویې ګوره ځه چې الله یې څنګه ووایه الله ته دغه ټیم کې وجاړه ورته یو مسله ورته ورمخې ته که بیا ګوره چې څنګه یې ده لکه